نور سوال کړی دی او دا ډېر ښایسته سوال دی. ما ته ښکاري چې یو پیر دوه عامو درسونو کې ما له دې مسلې جواب کړی. هغه سوال دا دی چې اذکارو په درسونو کې موږ دا حدیث اورېدلی استاسو نه چې څوک د شپې راپاسي او دی به یو ذکر وایي لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله. او بیا د هغې نه بعد دی دعا غواړي نو الله وله دعا قبلوي، او که اودس چاردانې وکړو مونځ وکړو الله وله مونځ قبلوي. دا وي دغه حدیث کې راغلي. سوال دا دی چې که یو سړی د ورځې ودی او راپاسي که نه لازم به دا یا دا فضیلت د هغه چا دپاره چې د شپې په خوب کې راپاسي؟ جواب اول خو دا حدیث ښه صحیح حدیث دی د عباده بن صامت رضی الله عنه. رسول صلی الله علیه وسلم من تعار من الليل، من تعار من الليل څوک چې راپاسېدو د شپې، د حدیث کې اللیل ټکی دی، فقال او هغه دا ووایي دغه ذکر دی او بیا وایي چې اللهم اغفر لي یا الله ما وبخه نو الله یې بخي. لوی فضیلت دی، لوی فضیلت. یو منټ به ستا نه لګي والله دې بخي. او بل یا داسې دي او دعا یا دعا وغواړي دا ذکر ووایي او بیا دعا وغواړي رب العالمین چې دې څه غواړي وله ورکوي. ورپسې دی اودس چاردام وکړي او مونځ وکړي، دا مونځ له الله قبلوي، مونځ هم قبلوي، دعا هم قبلوي، بخښنه درته هم کوي. که اوس یو سړی د ورځې ودی او راپاسي دا ډېر ښه سوال دی، ډېر فایدهمند. او دا هغه چا سوال دی چې دین سره شوق دی. دې مسلې ته چا سوچي؟ خو د یو سړي هله دې ته سوچ دي چې د هغه دین ته توجه وي، غواړي چې ځان په دین باندې پوه کړي. کیدای شي د ورځې یو سړی راپاسي او ذهن ته دا ذکر راشي وایي چې دا به د شپې کې دا د ورځې دی. نو دې حدیث کې خو ګوره ښه صفا راغلي من تعار من الليل څوک چې د شپې راپاسي. او محدثین چې څومره هم تېر شوي دي نو هغوی په دې حدیث باندې چې کوم باب یې ښودی عنوانات یې دقه شان دي. لکه امام ابن ابي شیبه رحمه الله وایي په خپل مصنف کې الرجل یتعار من الليل ما یدعو به. یو سړی د شپې په خوب کې راپاسېد نو دی به کومه دعا ووایه د شپې. امام بخاري په خپل کتاب کې وایي باب فضل من تعار من الليل فصلى. باب دی او بیان د دې مسله کې چې یو سړی د شپې راپاسېد او لمونځ یې وکړو نو هغه هم شپه ویلې ده. امام ابو داود وی باب ما یقول اذا تعار من الليل. باب دی په دې مسله کې چې یو سړی د شپې راپاسي نو دی به کوم ذکر وایي. او دغه شان امام ترمذي، امام ابن ماجه، امام بیهقي، امام بغوي، امام ابن ماجه، ابن حبان، دې ټولو نو دې ټولو نه دا واضح کېږي چې مسله د شپې ده. او دا تعار ټکی نه دی، التعار په عربۍ کې نو دا هم استعمالیږي اله چې کله انسان د شپې د خوب نه راپاسي، د شپې په خوب کې. نو په عربۍ د عربۍ په لغت کې هم دا د شپې په خوب کې استعمالیږي یا دغه معنی پکې پرته. او ما ته پته نشته چې اهل علمو کې که چا داسې ویلي چې دا د شپې لپاره لازم نه دا د ورځې هم کیدای شي، الله اعلم. ما ته دې پته نشته. خو دومره ده چې د دې حدیث نه او د محدثینو د دې فعل نه او کار نه دا واضح ده چې دې نه مراد د شپې خوب دی. بله خبره دا ده انسان چې راپاسي که نه دا کوم خوب کې راپاسي؟ د شپې په خوب کې راپاسي. ولې؟ د شپې خوب وګرځي. اوس خو موږ قصه الټه کړې ده جدا مسله کې. یو سړی ما ته وایي چې د ورځې راپاسم نو هغه تا د دنیا نظام الټه کړی دی. سهار ته ویده شي او مازدیګر او ماښام راپاسي نو تا سره اوس موږ څه وکړو؟ او تا قصه الټه کړې ده. خو کومه طریقه چې ده او د کومې لپاره چې شپه ده ماسخوتن سړی ویده شو 9 بجې ویده شو، ماسخوتن لمانځه نه بعد وختي ویده شو 10 بجې، هغه سهاره پورې ډېر ټیم دی.
د ورځې صرف قیلوله ده او قیلوله باره کې مونږ خبره کړې چې دا ډېر مختصر وخت ډېر مختصر په دومره مختصر وخت کې ته پکې بیا راپاسې داسې خو نشي کېدی که هغه لږ وخت به سړی پکې ویده شي بس پوره لا سړی ورغلی هم نه وي پاسې هغه سترګې لږ ساعت لا پټې کړي او بیا راپاسېدل دې ته قیلوله وایي اوس د دې بعضو دا قیلولې دغه د دوی خپلې دي دا مو اوس قیلوله دی چې ته ماسپښین لمانځه نه بعد ویده شه او ماښام له راپاسه دا قیلوله له نه په کتابونو کې راغلې ده او نه چا د دې تعریف د قیلولې دا کړی قیلوله دمې ته وایي د غرمې دمه معمولي سترګې پټې کړه او بیا راپاسي دې کې څوک نه راپاسي چې راپاسي هغه د شپې راپاسي نو دا خبره هم په دې دلالت کوي چې د حدیث کې چې دا ویلی شوي دي چې څوک راپاسي د خوب نه دې مراد کوم خوب دی چې هغه د شپې خوب بله خبره یو بله مسلې ته به کوم د سړي ذهن ځي کله چې سړی د شپې راپاسي خوب کې که نه یو خو اوله کې سړی نه راپاسي چې راپاسي هغه به لازم د اخري برخه کې راپاسي دلته وایي چې دعا وغواړي الله یې قبلوي بخښنه وغواړي الله یې بخي نو هغه بل حدیث کې دا راځي چې د شپې په اخرنۍ برخه کې الله دنیا اسمان ته راکوزي او دا وایي که څوک زما نه څه غواړي زه یې وله ورکوم دلته رسول صلی وایي که دی څه وغواړي الله یې وله ورکوي خیر د دې نقطې ته نو د دې نه هم دا خبره معلومیږي چې د دې خوب نه مراد هغه د شپې خوب دی اوس کې څوک وایي چې نه د ورځې دا خوب پکې دغه کا او د ورځې خوب د هغې دپاره به مستقل دلیل پکار دی او الله قرآن کې وایي یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله ای ایمان والو د الله او د الله د رسول نه مه مخکې کېږي دا مخکې کېدي دي چې د الله رسول یې سړی د شپې راپاسي زه هم نه د شپه او ورځ هر یو ته شامل دی څنګه هر یو ته شامل دی دین دی په دې کې ما او تا د ځان نه ټانکې نه شو لګولی دا بس دا ټکی وایي دا ډېر خطرناک خیر دی نو خیر دی نو څه شي ته وایي ته به نن وایي خیر دی بیا به سبا بل وایي خیر دی بل ورځ بل وایي خیر دی او خیر دی یو خیر دی خیر دی بیا څلې موږ ځان ستړی کوو چې وایو وحي دا ده وحي دا ده قرآن دا ده حدیث دا ده خو هر څه غاړې ته کېږدو چې څه کېږو خیر دی یو قصه لاړه ختمه شوه یو سړی به د ماسخوتن لمونځ 5 رکعته کوي دینداره دی ډېر وایي زه د 4 بجې 5 ما ورته ویم اروا 5 کوم ځای کې راغلی دا خو 4 دی بل ما ته ویل خیر دی څه کوپر خو نه کوي بس دا وایي ښه څه کوپر خو او بس څه وایي دا ما اورېدلي وایي د دغې نه ښه نه ده چې بهر نشه تماشه کوي بهر ډمتوب کوي دا اوس د ده څه بل شان فلسفه ده زه پرې نه یم پوه زه تا نه سوال کوم یو سړی نشه کوي او یو سړی 4 رکعته لمونځ 5 کوي دواړه ګناهګار دي که نه دي کوم یو خطرناک دی دا چې 5 کوي ولې خطرناک دی دا بل چې دی د خپل کار ته ګناه وایي هغه نشه چې کوي هغه نشې ته ګناه وایي دی ګوره د خپلې ګناه ته ګناه نه وایي د دې ته دینداري وایي د ده دا مسله ډېره خطرناکه ده بل هغه دومره نه خطرناکه هغه په خپله هم مني او موږ ورته هم وایو چې روا د ته د ګناه کار کوي نو هغه هم موږ ته وایي بس دعا کوو چې الله ربه رحم وکړي خو که ده ته هم وایي چې ته د ګناه کار کوې نو دا به راته وایي چې ته دعا کوه چې الله ربه رحم وکړي جګړه را سره کوي زه دینداري کوم او ته چې دی ما پورې نښتی ځکه دغه مبارک کې راځي د سعید بن المسیب چې مشهور امام و هغه سهار منځه نه بعد په جومات کې ناست یو کس راغی نو نفل لمونځ یې شروع کړو نو سهار منځه نه بعد نور راختو پورې نفل نه کېږي ده شروع وکړو ده ورته اواز وکړو وایي دا تا چې دا کوم کار وکړو دا غلط کار نو هغه ولې ناشنا جواب ورکړو دغه جواب دا چې بعض زموږ د عوامې کوي ورته یې
یعنی ته څه وې چې د قیامت په ورځ به الله ما جهنم ته ګزاري د منزل راسه. دې سوال ته ګوره، الله به ما جهنم ته ګزاري د منزل راسه؟ خو دلته رب ته ولاړو که نه، ما خو نور څه نه دي کړي. هغه ورته نه، د منزل د لاسه به دې جهنم ته نه بوځي، جهنم ته به دې بوځي په دې چې د پیغمبر د طریقې خلاف دې کړی دی. مسله دا ده، په دې به دې جهنم ته بوځي، تا په منزل باندې جهنم ته نه بوځي. نو اوس به یو سړی دا وایي چې ګوره دومره دې مسله سخته کړه د شپې راپاڅېږو که د ورځې خیر دی. خیر دی څنګه؟ دا خو دین دی. حدیث کې مسله راغلی پیغمبر ویلي موږ به حق وایو، نه ترې مخکې کېږو نه به ترې شاته کېږو. والله اعلم.